عن أبي أمامة رضي الله عنه أبو أمامة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر اوریدلی دا من اوى الى فراشه طاهرا سوک چی دشپی او دشی اخبری تلعیل لارشی طاهرا دا او دس پا حالات کی دیسو حدیث مونگ سلام مخیم تیر شه دیتا نیجدیو دا طهارت پا حالات کی سنگرار یہ تیموم کڑے دے او یہ چاردام کڑے پا اوبو باندی وذكر الله او الله را يدو دا الله ذکر کو اگا اذکاری وی چی کم دشپی دی عام ذکر دا الله کو حتى يدركه النعاس خوب براغه دا الله پا ذکر کی مصروف ہو سے براغه خوب براغه لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا من خیر الدنیا والآخرة دا سڑے چی ودشو او دا شپی کا ہر وقت را پاسید او دا اللہ نے خیر اختو یا دا دنیا دا آخرت الا اعطاہو یا اللہ بولا ورکی دا حدیث امام نووی روڑے با کتاب الاذکار کی ابن السنیم روڑے دے امام ترمذی امام نسائیم روڑے دے دا حدیث ولی دلتا راوڑو دی سا فائدہ شو دا دلتا راوڑو وی گور دومر لوی فضیلت بزان مزای کوا شپی مانزد را پاسا دا اللہ نسا غوارد اللہ بدا در کس دیسی که ویلی خیر که غواری که دنیا و که دا آخرت ستا که دنیا مسئله دا اللہ تا بیانے که دا آخرت تا بیانے که هر یو دل اللہ حل که خدا آگی دا پارا دا لازم دی چی شپی و دکی گی و پا کم حال کی طهارت په حالت کې به دکیږي او دویم هغه اذکار به وي اذکار د خوب هغه چې کوم دي هغه به وي بیا به ویده شي بلکې ته هر ټیم راپاڅېدې او د الله نه دې څه وغوښتو او مونځ دې وکړو تهجد الله یې ځنه قبلوي